لاله چې د په دې دنیا کې یو ځناور دی یو د مور مینه ده. ډېر ښه یاره. پیسې مې داسې حیثیت ورک کړی نه بهر شته دی او نه کور مینه ده. پیسې مې داسې حیثیت ورک کړی نه بهر شته دی او نه کور مینه ده. مینې د داسې ګونګې کړی یم خبره شوې ده ما اوس وخاندل او زړه به رانیسم نه چې پال مې مات کو ما چېرته ډېره موده پس واه یاره کوم شعر ډېر ښه دی یار. کوتر صاحب دغه غزل واورئ که نه نیازک لالا وایي اوړه مې ځکه یریندوکی یمه د غم دریاب له خوښه څوکی یمه د خوشحالو بیخي په کار نه راځم سم د کفن د لټې ټوکی یمه. د خوشحالو بیخي په کار نه راځم او سم د کفن د لټې ټوکی یم او که تول مې وکړو نو ډېر دروند به خیږي قسم دی غم باندې وړوکی یم. که تول مې وکړو نو ډېر دروند به خیږي او قسم دی غم باندې وړوکی یم او د ناکړدو د قربانۍ نه وتی یم د غره وجود یم تشه ډوکی یم. د ناکړدو د قربانۍ نه وتی یم او د غره وجود یم تشه ډوکی یم او په ما کې ښه تودې سړې پرتې دي د وظیفې د شکور زړوکی یم. په ما کې ښه تودې سړې پرتې دي او د وظیفې د شکور زړوکی یم او مرګ منزل دی ما به هلته پرېږدي ژوند قافله عاجز پنډوکی یم. وایي چې غم خوړلی ګریوان ګرځم ستانه بیللی ګریوان ګرځم څنګ به تړلی ګریوان ګرځم او زه چې شلېدلی ګریوان ګرځم ته به جوړه د واده څنګ نه شلې مینه. ما نه په مور وکړه چا سوال خدایا ما ورله ورکړو ستا مثال خدایا د اندورون په کیفیت خبره مطلب څه زه څه مې مجال خدایا او ما ته راپېښه مسله ده د رنګ ای د یوسف ای د بلال خدای. سلامونه ملګرو ستړي مه شئ. موږ دا وخت میاخان سنګاو کې ناست یو راسره خوا کې موضوع عجز دی ډېرې ورځې وشوې چې موږ بیا نوي شعرونه نه دي ریکارډ کړي. راسره خوږ ملګری نیازک خان هم دی د ملکنډ نه راغلی دی. موږ دلته کې دا یو مازدیګری را جوړ کړی دی. موږ وایو چې زه خپله کې به ډېر وخت وشو ناست شوي نه یو نو خپلې ګپې شپې به مو لګو او بیا به دغه یو څو خپرونې دي دا به م ریکارډ کوو. نیازکه بلکل او دا خو مونږ ستاسو د وال نه او ستاسو د چینل نه موضوع جزرو ډېر زیات اورېدلی دی ډېر ښه شعر لیکي ډېر ښه لیکي نو ستا له برکته به نن واورو او نوي نوي شعرونه به ترې واورو او دا جوړ داسې ښکاري چې د موضوع جز به ړومبۍ خپرونه د وصال مازدیګر بلکل نو ته خو څه خبرې کول غواړې ګنې بیا به موضوع نه شعرونه نو بس زه خو وایم کمې خبرې چې وي هغه به ستاسو وکړه زه وایم شعرونه به مونږ هم واورو زمونږ دغه ملګري به هم واوري. ښه ده موضوع ارشاد تا نوي سري کړي دعا سلام دی ملګرو سره وکړه. ټولو ملګرو ته په خیر رالی ویم مینه ده هغه که د وصال د مازدیګر د پیج دی او که د لالا مینهوال دی ټولو ته په خیر رالی او د لالا ړومبۍ خو ستاسو خاص ډېره زیاته مننه کومه چې نن هم په خپل ناستي کې نیازک لالا هم شریک کو او تر صاحب سره ملاقات هم وشو موږ سره هم په ناستي کې کېنو نو ډېره مننه او شعرونه به نیازک لالا دغسې نوي تاسو ته ووایم که نه چې پښتون لا خو به شرم وي دا حالات به ګرم وي ستا جرم قانون دی او زما قانون به جرم وي. وی مینې د داسې ګونګې کړی یمه خبره شوې ده ما اوس وخاندل او زړه به رانیسم نه چې پال مې مات کو ما چېرته ډېره موده پس وخاندل. مینې د داسې ګونګې کړی یمه خبره شوې ده ما اوس وخاندل او زړه به رانیسم نه چې پال مې مات کو ما چېرته ډېره موده پس وخاندل. چې زما رد وشي نو ښه به وشي چې یار نه بد وشي نو ښه به وشي او پرېږده چې څنګه مې په خپل ځان وژني ژوند سره ضد وشي نو ښه به وشي. پرېږده چې څنګه مې په خپل ځان وژني ژوند سره ضد وشي نو ښه به وشي او ساه مې اوږده ده چې رالنډې نه کې په بېلتون مد وشي
نو ښه به وشي او ما نه به ښه وشي نو ښه به وشي په ما چې ښه وشي نو ښه به وشي. ډېر ښه دی. دغه بل غزل درمان لاله وصال یې راکړی بس یو ځل ووژنئ بیا مې د حسن په بدل ووژنئ که زما قدر ورغلی قام له تاسو زما په شانتې بل ووژنئ که زما قدر ورغلی قام له تاسو زما په شانتې بل ووژنئ او د امن تخم دلته سیزي ګورئ دا د دوزخ مارانه ول ووژنئ. ډېر ښه دی. د امن تخم دلته سیزي ګورئ او دا د دوزخ مارانه ول ووژنئ او د یار په مخ باندې اوربل راخور کوي چې په ګوګل کې مې اور بل ووژنئ. ډېر ښه دی. د یار په مخ باندې اوربل راخور کوي او چې په ګوګل کې مې اور بل ووژنئ او دا جهالت دی څه پښتو خو نه ده چې په بدل ووژنئ. ډېر ښه. دا جهالت دی څه پښتو خو نه ده چې په بدل ووژنئ او که د زړه غل دی یمه مه مې وژنه کوم عدالت وایي چې غل ووژنئ. ډېر ښه. او ترڅې وایي که د زړه غل دی یمه مه مې وژنه او کوم عدالت وایي چې غل ووژنئ او د خودکشي قایله نه دی جز د ارمانونو پسې چل ووژنئ. ډېر ښه دی. ډېر ښه دی. وایي کم یو کمبخت وایي د سور مینه ده د دنیا مینه خو د اور مینه ده چې بې لالچه ده په دې دنیا کې یو زناور دی یو د مور مینه ده. ډېر ښه یاره دا بیا ووایه. ډېر ښه یار. چې بې لالچه ده په دې دنیا کې یو زناور دی یو د مور مینه ده او پیسې مې داسې حیثیت ورک کړی نه بهر شته دی او نه کور مینه ده. پیسې مې داسې حیثیت ورک کړی نه بهر شته دی او نه کور مینه ده او عجز نشه کې نه سجده کې نه سکور نه د نشې ده د پیغور مینه ده. ډېر ښه. ویلې اور د اور نه لږې په لمبۍ نظم په مرګ به یې لاړ شم خو د خال په تماشۍ نظم او زما مثال خو د ازغي دی خو افسوس په دې دی زه یې په سترګو کې ولاړ یم خو په زړه نظم او زه د جانان د خپو په خاوره قدم چرته اخلم زه د جانان کلي ته ځم خو په کوڅه نظم او ما نه جنت په خوشحالو کې دوزخي یېرېږي زه چې د چا په ښادۍ ځم په حادثه نظم وی محبت خو د دې درې واڼو سکون دی ګران خو عشق دی لیونتوب دی او جنون دی د چا خوښ نه دی د مینې په کتاب کې نن سبا خو د پښتون مثال بیلتون دی او درانه خلک درکې کم شو هی افسوس دی خواره قامه چې دا غم دې څومره دروند دی او تنهایي خو یو کنډک ترېنه چاپېره شعر شپېلی او عجز شپون دی. ډېر وایي دواړه سترګې مې ړندومه خو مثال یې پیدا کومه چې معیار څومره ښایسته دی څه حسن له پوره دی غواسانو پسې لاړم غواسان رانه منکر شو په لټون چې مې خبر شو زما هیڅ نه هم سفر شو بیا مې ګل نه تپوس وکړو ویل له ما هم ښایسته دی د یار مخ دی داسې نه دی لیوني یې مخکې لاړ شي چې سپرلي ته ورنږدې شوم د خپل یار په تذکرې شوم سپرلی هم په رجېدو شو زما خپو له په راتلو شو بې شعوره سپرلي څه ویل بې شعوره سپرلي وویل که د یار جمال پیدا شو یو ځل بیا کمال پیدا شو نو زما سلام پې وایه لیوني یې مخکې لاړ شي بیا د نور نه تپوس شو نور ویل زه بې نقاب یم د یار مخ بې نقاب نه دی که د یار مخ بې نقاب شو داسې ونوری ځواب نه دی لیوني یې مخکې لاړ شه بیا د نور نه تپوس شو نور ویل زه بې نقاب یم د یار مخ بې نقاب نه دی که د یار مخ بې نقاب شو داسې ونوری ځواب نه دی لیونیه مخکې لاړ شه او له سپوږمۍ پوښتنه وشوه د یو مخ غندنه وشوه سپوږمۍ هم رانه خفه شوه رڼا یې تته شوه ډیوه شوه په جواب کې راته سوی ما چې ځان د یوې اشارې قابله نه که نو د خیش مقابل څه که لیونیه مخکې لاړ شي ورسره خوا کې له نورو تپوسو شو مطلب دا دی چې له ستورو تپوسو شو ورسره
خوا کې له نورو تپوس شو. مطلب دا دی چې له ستورو تپوس شو نو په شین اسمان باران شو، ټول جهان ورته حیران شو. ما ویل ستوري م په ژړا شو، ما ویل ستورو ته م وریاد شو. هغه نور هم داسې وویل، ما ویل ستورو هم داسې وویل. لیونیه مخکې لاړ شه، د دنیا تسلي راله، د هر خوا حسن راټول شو، د هر چا حسن راټول شو، ښه بلها حسن راټول شو. هغوی ما نه تپوس وکړو، ما د زړه نه تپوس وکړو، زړه صفا ټکو کې وویل، زړه صدا ټکو کې وویل دا خو صرف زما زیری م د یار نه دی. بیا خاندله ځان ته وویل، ما په خپله ځان ته وویل لیونیه مخکې لاړ شه. د کعبې په لوري لاړم چې خدای په سمی نو د هغې په لوري لاړم. د کعبې الخام ته ګوره ما ته وایي لیونیه دا خو ته اوس د بلال په لوري رالې. د کعبې په لوري لاړم چې خدای په سمی نو د هغې په لوري لاړم. او د کعبې الخام ته ګوره ما ته وایي لیونیه دا خو ته اوس د بلال په لوري رالې. لیونیه مخکې لاړ شه خو پیدا به مثال نه کې، که جمال پیدا کې نو خپل ایمان سلامتی، که د دنیا سفر جاری که مرګ به تا ته چېرته ناست وي تا به یار سره میلاو کې. لیونیه مخکې لاړ شه. ما په لومبي ځل باندې داسې نظم واورېدو. نظم زما مطلب اکثریت زما نظم ډېر نه خوښېږي، خو داسې نظم ما په لومبي ځل واورېدو. مطلب هغه نظم لیکونکو ته وایم چې تاسو کو نظم لیکئ نو چل زده کوئ. ډېر ښکلی، ډېره مزیدار موضوع، ډېره مننه. نیازکه اجازت ته واخله یاره، شروعات ما کړو. نو بس دغه خبرې خو مخکې مونږ وکړلې او ډېر خوشحاله شوم او زاجاز مې واورېدو ستاسو د ملګرو له برکته. او واقعي چې دغه مازدیګر ډېر خوند وکړو، د اوتر ترڅنګ او بیا موزاجز هم نو بل یو ناستې به را جوړو د موزاجز په کلي کې او دغسې خپل یو مازدیګر به ریکارډ کوو د خیره سره. نو ګرانو ملګرو شعرونه مو واورېدل، د هغې نه به تاسو خوند اخیستي او زموږ عموما دغه کوشش وي دغه غرونه وي، دغه غاړې وي، پولې وي، پټي وي، خوړونه، سیندونه، په دغې هر څه باندې تېرېږو او بیا دغسې یو ښکلې ناستې را جوړ کړو، شعرونه مونږ هم واورو، ریکارډ یې هم کړو، بیا له تاسو ملګرو سره شریک کړو. نو بس مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زموږ په دعاګانو کې تاسو تل یې چې هر ځای د خپل ځان د خپل چاپېرچل ډېر خیال ساتئ. الله مو ښاد ساته، آباد ساته. د لوی الله په امان.